ما شوګیرې ورپسې وکړې خو ما ونه لیدو ما شوګیرې ورپسې وکړې خو ما ونه لیدو په ځن کدن کې راته یو وارې جانانو ښیه دغه ارمان مې په زړګي دی تی پوره کې ربه دغه ارمان مې په زړګي دی او تی پوره کې ربه د زړه په سترګو راته خپل د زړه درمان وښیه. ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلې بران نادان یم د ثوابۍ د اواز نه تاسو را نیغ په نیغه بیا مخاطب شمه. ملګرو راغلي په منو چینو ته را سره په څنګ کې ناستې کوي باسي علي باسط صاحب چې څه تعارف محتاج نه دی او نن ته بیا ستاسو دپاره یو ښکلی غوندې پروګرام ریکارډ کوم او ډېر زبردست ښایسته موسم دی مازدیګری دی وریځ ده او باسي علي باسط صاحب ته مې وویل چې راځئ ستاسو نه یو مرکه ریکارډ کړم دکه د مینوالو دپاره چې کوم د ثوابۍ د اواز زمونږ مینوال دی ګوري مونږ خوښوي نه باسي علي باسط صاحب تا ته پروګرام کې هرکلی وایم او ستړی مه شي درته وایم. نادان صاحب ډېره مننه کوم چې زما تر څنګه رالی یو جهان مننه د مینوالو سره جي یو غزل شریکوم چې دی دنیا نه تللی دي بس تللی دي دی دنیا نه تللی دي بس تللی دي څوک په دوباره دلته راغلی دي. ډېر ښه باسط صاحب. دی دنیا نه تللی دي بس تللی دي او څوک په دوباره دلته راغلی دي نه مړیږي دا ګورې منکره ده نه مړیږي دا ګورې منکره ده دې ځمکې بلا خلک خوړلي دي. ډېر ښه باسط صاحب. نه مړیږي دا ګورې منکره ده دې ځمکې بلا خلک خوړلي دي لږ په هدیرو باندې نظر وکړه لږ په هدیرو باندې نظر وکړه دې سلو کې یاره ښکلې ښکلې دي لږ په هدیرو باندې نظر وکړه دې سلو کې یاره ښکلې ښکلې دي ډېر به تکبر کوو دنیا باندې ډېر به تکبر کوو دنیا باندې وګوره پې جوړ د خاورو سلي دي. ډېر ښه باسط صاحب. ډېر به تکبر کوو دنیا باندې وګوره پې جوړ د خاورو سلي دي چا چې محبت د خدای رسول کوو چا چې محبت د خدای رسول کوو هغه خپل مقام ته رسېدلی دي. نو ته ترې نه په خپله ښه عبرت واخله ته ترې نه په خپله ښه عبرت واخله ما باسط بس دا اشعار لیکلي دي. ډېره مننه کوم. نیمګړې نیمه خوا زه د هجران په غېږ کې مرمه نیمګړې نیمه خوا زه د هجران په غېږ کې مرمه ارمان زما قتلیږي او د ارمان په غېږ کې مرمه. ډېر ښه. نیمګړې نیمه خوا زه د هجران په غېږ کې مرمه ارمان زما قتلیږي د ارمان په غېږ کې مرمه خاموشه خاموشي د یاران نه ښکاري نظر کې خاموشه خاموشي د یاران نه ښکاري نظر کې سلګی ځان له وخم د بیابان په غېږ کې مرمه. ډېر ښه باسط. یوه خبره د بچو مې په زړه لیکته ابرار نادان صاحبو یوه خبره د بچو مې په زړه لیکته د ډېر غربت د لاسه د خفقان په غېږ کې مرمه. ډېر ښه باسط. ګلونه د چمن مې مړاوي شوي دي ملګرو ګلونه د چمن مې مړاوي شوي دي ملګرو سپرلی چرته کې نشته د خزان په غېږ کې مرمه. د وخت د ناکړدو را باندې داسې لوبې وکړې د وخت د ناکړدو را باندې داسې لوبې وکړې زه پاڼې پاڼې ګل د ګلستان په غېږ کې مرمه. باسط یار حسینواله بې دیدنه ترې نه لاړم باسط یار حسینواله بې دیدنه ترې نه لاړم زړګی مې ډېر خوږېږي د تاوان په غېږ کې مرمه. مننه کوم ډېره مننه. ملګرو دکه تاسو وکړه باسي علي باسط صاحب ښکلی غوندې یو پروګرام هم ترې ستاسو دپاره ریکارډ کړو. ملګرو د بل پروګرام پورې راکړې اجازت د لوی الله په امان.